جړګل اکا زموږ د کور ښځې درغلې وې نجلۍ یې کتلې وه خوښه سوې وله دوستي را سره کوې که نه کوې ښه پیر صاحب نجلۍ خوښه سوې وله البته هلک راوله وبه یې ګورو هلک به وګورو و نجلۍ خوښه سوې وه ته نو هلک څه کوې زه به یې تصویران در واستوم ویې ګوره تصویران یې نو څه کوم هلک راوله ښه زه به یې دوې درې پوښتنې هم ځه وکړم وبه یې ګورم هم ښه هلک به در ولمه وبه یې ګورې وم دوې درې پوښتنې به هم څه وکړې سیده بس ټیک ده بس صحیح دی ټیک دی بابا دا څوک رټلي پانه والا زوی دا رښتیا والله دې پرون راغلي وو نجلۍ یې کتلې وله وایي زړه مې سره غواړي نو هلک به وګورو که هلک سم هلک ولو بیا به پر بسم الله ځه خدای دې خیر کوي دا صحیح دی زوی جبارو زویه دلته راسه په څه وایې نري ول سبا ځان ورک نه کې ځای له ځو چیر ځه جبارو زه پرون ښځې کللې ولې نجلۍ یې کتلې وه خوښه سوې وله نو سبا ځان ورک نه کې ورځو رښتې والا بابا ما تا ته وختي مو ویلول زه د ساره ښځه نه غواړم زه د ښار ښځه غواړم تعلیم یافته ښځه جبارو زویه زه د ښار ښځه نه در غواړم د سارا ښځه در غواړم چې زما عزت کوي د کور عزت کوي او د کور کارونه کوي زویه زه د ښار ډاکټرې نه در غواړم زه د سارا ښځه در غواړم چې یو کار کوي نو ته ما د ښار ښځې نه راغواړې ډاکټره نه راغواړې نو تا دا نه ورته ویلې چې زما 14 جماعت تعلیم کړی دی نو 14 جماعت تعلیم کړی هغه بیا ما څه کوي چې پوښتنې راسه کوي جبارو زویه ولې ګورې دا د پښتنو رواج دی دوې درې پوښتنې به درڅه وکړي 14 جماعت اسکول دې ویلی دی ښه په کلکه جواب ورکړه صحیح دی بابا په جزي جولاکه سترګې کښته چې 14 جماعت مې د چي لپاره کړی دي سمه ده زویه سبا به ورسو چې ورک نه سي بابا په دا الکان کې کم هلک دی پیر اکا ستا کم زوی دا ته چې کوزده ورکوې جړګله و دا بل هلک ته مې واده ورکړی دی د دې وارې دی و دا هلک ته واده ورکړو و جړګله زما زوی دا دی 14 جماعت اسکول یې ویلی دی د ډاکټرۍ کورس به کوم په فیسبوک په ټیک ټاک کې هم ډېر مشهوره دی تاوزي دوې درې پوښتنې څنګه کوم و خود یې څنګه وکړ ښه ماشاءالله ماشاءالله بس زه به دا ستا د زوی سره دوې درې پوښتنې وکړم و خود یې څنګه وکړ دوې درې پوښتنې څنګه وکړ ښه زوی زما واله پوښتنه دا ده چې سهار ستې د مسجد لمونځ پر څو بجې دی ولې سر لاندې وځړاوئ ښه نه در معلوم ښه به د سهار لمونځ پرېږدوه ستې د مسجد د ماښام لمونځ پر څو بجې دی نه دی رامعلوم ښه آخري پوښتنه به لازم وکړم ستا دپاره و خود یې څنګه وکړه پوښتنه څه وکړه ته دا راته ووایه د ماخستان جومات پر څو بجې دی هغه هم نه دی رامعلوم پیر اکا د سهار د لمانځه ټیم نه دی معلوم د ماپښین هغې نه دی معلوم د ماخستان هغې نه دی معلوم نو اوس ته زما سره رشته کوې وه ما ته لور راکړه پیر اکا دا زما کوچنی زوی دی زه به داسې د هر لمانځه پوښتنه وکړم شاید دی ما ته جواب راکړي زوی د سهار لمونځ پر څو بجې دی شه بابا 15 بجې په وخت ښه پیر اکا تا ول زما زوی 14 جماعته پاس دی او د ډاکټرۍ کورس کوي او په ټیک ټاک کې ډېر غټ نوم لري د ده دغه نوم دی پیر اکا زه زما لور یو مسلمان ته ورکوم هسې په نامه مسلمان ته یې نه ورکوم زما لور چې دا زه یو غریب ته ورکوم یو مسکین ته یو رډۍ والا ته یو باروالي والا ته یې ورکوم او پاته سو چې 15 وخته لمونځ ښه په جومات کوي و داسې کس ته یې زما لور ورکوم پیر اکا دا رشته نشي کېدلی ته بل ځای بندوبست وکړئ صحیح ده جړګل اکا بس موږ نو بیا ځو دا زوی باندې څه کوشش وکړه پر لمونځ او اودس باندې ودروه سمه ده جړګل اکا زه خوا چې بده نه کړې په دا ورور سره څه کوشش وکړه روان دي ډاکټران دي تعلیم دي سکولونه دي څنګه څو ښه مې وکړو و خلک یې په ځوانۍ خطا وتلي دي ښه 14 جماعت دغه یې کړی 15 وخت لمونځو دغه ودته نه دی ورمعلوم خلک یې پیسو دغه ته ګوري سرمایه ته ګوري دا پوښتنه نشته چې لمونځ او اودس یې زده دي که نه دي ښه ابو دا په بېزه د سترګې نه راته وکتل زوی دا زموږ ستی د خپله لاسه چې دا دنیایي تعلیم سره مې څه دا دیني تعلیم در باندې کړی وی اوس به تا د دا جزو منځو ټیم در معلوم وی
से मशहूर सजदे, वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल अतरदार सजदे।